محترم رور عبدالله صاحب د هلمند اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي چلیخانه تیرول څنګه کار دی؟ محترم وروره، چلیخانه تیرول د صوفیه کرامو د تزکیې د اعمالو څخه یو بهترینه او تجربه شوې طریقه ده. یو څوک د الله د رضا دپاره د انسانانو څخه کناره کش سي او الته د الله تعالی ذکر کوي، تسبیحات وایي، د الله تعالی جل جلاله عم نواله په مخلوقاتو کې تدبر سوچ کوي، ملکوت السماوات والارض کې نظر کوي، نو دا د احسان مرتبه ته د رسیدلو یو ښه لار ده او په دې کې غټ ثواب دی. دې ته اعتکاف ویل کیږي. لکه څنګه چې په مسجد کې اعتکاف کول سنت او نفل دي، همدارنګه چلیخانه کې اعتکاف کول یو مستحب عمل دی، یو بهترین عمل دی. والله اعلم بالصواب.